ویناوالو د ټولنې په روښانولو کې د اسلامي ارشاداتو رول بیان کړ او د دینی مدرسو زده کوونکي د اسلامي ارزښتونو مسؤل وبلل او خپل ایمانی او شرعي مسؤلیتونه یې ورته په ګوته کړل او له هغوی یې وغوښتل چې د اسلامي او انساني ارزښتونو د ساتنې لپاره کار وکړي. شما همه ایتان ستارگان درخشان این جامعه هستین. شما وحدت خود را، شما اتفاق خود را، شما بخواهین که ما ملت را، ما مجاهدین را، ما نظام را، ما طلبا را از گودالهای حلاکت و فلاکت و تعصبات و به اتفاقهای و اختلافات بیرون بکشین. ما به این شما همچون چشم امید داریم. الحمدلله علما و اهل علم در امارت اسلامی قدر عزتشان زیاد است که واقعا در این باره ما خوشحال هستیم که فرق مجاهد و غیر مجاهد نیست. اهل علم همه اهل همین نظام است. همدارنګه یو تن دینی عالم د قرآن کریم په پروګرامونو او پیغامونو رڼا واچوله او قرآن کریم د انسان د ژوند جوړونې ضمانت وباله. این کتاب زندگی ساز و تربیت آفرین تماما ظلمت و تاریکی های زندگی بشر و انسان را به نور و روشنایی و عزت و هدایت و سعادت مبدل می سازد. ورته مهال د بلخ ولایت د علماو شورا مرستیال د اسلامي پروګرامونو بیلابیلې برخې څرګندې کړې او ویل چې قرآن کریم د انسان په لارښوونه کې مهم او بنسټیز رول لوبوي. کتاب الله جل جلاله در زندگی انسان مسلماً تأثیر مستقیمی دارد و انسان را به دنیای ایمان، تقوا، انسانیت دعوت میده و دومین چیزی که در هدایت انسانها نقش آفرین است اون رجال الله است، یعنی مردان خدا. در رأسش انبیاء علیهم السلام قرار دارند و افرادی را که انبیاء علیهم السلام به جامعه بشری تقدیم نمودند که صحابه کرام است، اینها هستند. د مراسمو په پای کې د اسلامي امارت مسؤلینو او دینی عالمانو لخوا فارغینو ته د فراغت سندونه ورکړل شول.